وای مفتي صاحب په ټلیفون کې تلاوت کول جواز لري که نه، او که جواز لري ثواب هم لري که نه؟ محترمینو، د مسئلې تفصیل دا دی، د ټلیفون په برنامه یا په اپلیکیشن کې تلاوت کول بالکل جواز لري او ثواب هم لري، خو البته بهتره دا ده چې په عین قرآن شریف کې یو څوک تلاوت وکړي. خو که د سفر په حالت کې وي، په موټر کې وي، په طیاره کې وي، په هوټل کې وي، د سفر په حالت کې وي، نو بیا په ټلیفون کې تلاوت کول بالکل جواز لري او ثواب هم لري. خو البته د ټلیفون پر سکرین باندې چې کومه صفحه د قرآن عظیم الشان ښکاره کیږي، و هغې ته بې له اوداسه لاس وړل جواز نه لري، ګناه ده. یعنې اودس به لري، بیا به د ټلیفون دغه صفحې ته لاس وروړي چې د ټلیفون پر سکرین باندې معلومیږي. فتاوا دار السکون 188 صفحه همداراز نورو هم سره فتاواو دغه مسئله راخیستې ده. کړه د عشق طواف امید ژوندون کعبه